د زین العابدین د خیریه بنسټ لوري د دې ولایت له یو شمېر بېوزلو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. ما هدایت الله ناصری هستم، در بنیاد حاجی زین العابدین خزانه‌دار کار میکنم که سرپرستش حاجی صاحب معتابدین است که زکات به تعداد 1000 خانه بر کم روان کرده. پیش از این چلمٹی به تعداد 500 خانه توزیع کردیم. در 6 قریه دیگه سنگتوده و پل جوگی اینجا هم توزیع داریم. این پروسش همونطور روان است دیگه. د زین العابدین خیریه بنسټ ولایتي مسؤل ډاکټر محمد حمایون لغمانی ویل چې دغه مرسته د یاد بنسټ د مسؤل الحاج مفتاح الدین په لارښوونه په دې ولایت کې پیل شوې او دغه لړۍ به روانوي. نوموړي چې نن په بابا صاحب کمپ کې پر بېوزلو یوه بورۍ وړه او یوه وړه بشکه غوړي وویشل شول. د مرستې دغه لړۍ چې د زکات یوه برخه ده له څو مودې وړاندې پیل کړې او دا لړۍ به دوام ولري. بابا صاحب په ساحه کې او کیم کې د غریب او بیچاره ولس ته د کوم کومک توزیع کیږي، دغه کومک د حاجي صاحب مفتاح الدین لخوانه توزیع کیږي چې د دلته په لغمان کې ډاکټر صاحب حمایون لغمانی د ټیم دلته د مشر ده او د خپل د همکارانو د مسجد ملا امام او خپل ټیم ځان سره اخیسته د غریب او بیچاره خلکو کورونه سروي کړي دي. هغه سره نن په لغمان کې و بوجي وړه او 2 بشکې دغه کومک د حاجي صاحب مفتاح الدین د خپل د پیسو هغه د زکات کومک دا چې غریب او بیچاره ولس سره کوي. دغه راس یو تن دینی عالم عزیز رحمان له ټولو پنګوالو وغوښتل چې زکات پر مسلمانانو وویشي چې له دې سره به هم دوی خپل مسؤلیت ادا کړی وي او هم به په ټولنه کې غربت له منځه ولاړ شي. څوک چې زکات ورکوي دغه مال الله پاکي، هغه په مال او حال کې برکت اچي. کچېرې د وطن ټول غنیان خپل زکات ورکي، ان شاء الله چې یو مسکین هم په وطن کې پاتې نشي. نو الحمدلله دوی سره د الله احسان وکي. زکات چې د یو جز د ایمان ده. بعض خلک د مونږ کې زکات نه ورکي، حج کې زکات نه ورکي. زکات اهم عبادت ده ځکه چې دا مالی عبادت ده، په دې سره د مسکینانو چاره کیږي. نو الله دې دوی ته اجر ورکړي چې دا خپل زکات ورکړي. الله دې ټول مالدارانو ته دغه سخا په نصیب کړي چې د عثمان غنی غوندې دغه مال ورته الله ورکړي. دارنګه د سیمې خلکو هم له یاد بنسټ څخه مننه وکړه او له ټولو پانګوالو یې وغوښتل چې پر بېوزلو مرستې وویشي. هم خو تاسو ته معلوم دی دا کې پروت دی، نه اوبه شته، نه ښه وسله، نه بده شته، نه کار شته، نه کسب شته، ټول په ډاک پاتې دي. او دا وګوره دا قام چې دونه ټول دی باید چې موږ سره نور مرسته وشي، نور کومک وشي چې څه د لاسه کېږي موږ سره وکړو.